بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو تاسو وینئ منګه چې کوم دی د ډیویژنل چیرمین فیسکو زبیر مساحل صاحب سره موجود یو څنګه چې تاسو ته پته ده په 15 تاریخ باندې به د دې احتجاجي مظاهره په پېښور کې کېږي د حوالې سره مونږ دین یو څه تپوس کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تاسو خو چې چیرمین یې د خپل یونین تاسو چې دا کومه دغه د جلسه ده د دې لپاره تاسو څه تیاری کړې د 15 تاریخ پای به چې تاسو کومه جلسه کوي په خبر کې؟ ډیره مهرباني. زه تاسو ډیر مشکور یم چې تاسو رالی او زمنګ د आवाज عوامو ته حکومت ته ورسوي. په هغې کې زمنګ د آل پاکستان وابډا هایډرو الکتریک ورکر لیبر یونین د قیادت سیکرټری جنرل صاحب جناب خورشید احمد خان صاحب او زمنګ صوبایي چیرمین جناب حاجی اقبال صاحب د هغې د قیادت لاندې په 15 جولای 2020 باندې پیشاور وابډا هاوس کې یو عظیم الشان جلسه ده. دا جلسه چې کوم ده دا پاکستان کې د منافع بخش ادارو د نجکارۍ خلاف ده چې په هغې کې د حکومت چې کومې ادارې دي د پرایوټایزیشن دپاره جوړې شوي دي هغوی اوس دا ارادې لري چې یاره آئسکو یعنی اسلام آباد الیکټریک سپلائی کمپنی اور پیسکو پیشاور الیکټریک سپلائی کمپنی د دې د ارادې کړي دي چې دا منګه خرڅو. نو دا زما په خیال چې یو ډیر غیر مناسب اقدام دی ځکه چې موجوده حکومت دغه نه مخکې د الیکشن نه مخکې دا وعدې کړې وې خلکو سره په خپل منشور یې پیش کړی او په هغه منشور کې دا ویلیو چې موږ به نه صرف په ادارو کې استحکام راولو په دې کې به موږ اصلاحات کوو بلکې ادارې به موږ مضبوطو. نو زما په خیال دا هغه د خپل منشور خلاف دوی اوس لګیا دي او د منافع بخش ادارو نجکاري چې کوم دا زما په خیال دا د پاکستان غونډه کې ملک سره ډیر زیاتې دی ځکه چې دی حکومت دا واده هم کړی و چې موږ به په کروڑونو نوکرانې ورکوو دی یوت لا او نه هغه نوکرانې رالی بلکې نور خلک لګیا دي د نوکرونو وباسي. نو زما په خیال دا یو غیر مناسب اقدام دی. حکومت له پکار دی چې په دې باندې سوچ وکړي او دا خپله فیصله واپس واخلي. زما په خیال باندې چې په ملک کې مختلف قسمه سیاسي حالات داسې جوړ شي چې هغه حالات بیا په بیک پوټ لاړ شي خو چې کله حکومت خپل یو کار چې کم په روټین کې رواني او هغه په فرنٹ لاین راشي نو هغوی بیا هغه خپل پروګرامونه را تازه کړي. خو ان شاء الله تعالی په 15 جولای چې کوم احتجاج دی په پیشاور وابډا هاوس کې هغه زمنګ د کې پی کې د آل پاکستان وابډا هایډرو الکتریک ورکر یونین زیر قیادت جناب حاجی اقبال خان او دا ټول مرګري به ان شاء الله په هغه ورځ هلته وي او یو زبردست احتجاج به وي ځکه چې دا پرایوټایزیشن صرف دا نه ده چې ګینې نوکرۍ نه به خلک وباسي چې څومره خلک وځي هغه عمره فیملیز به متاثر کیږي. نو دې کې من قربانۍ ورکړي دي. تاسو ته پته ده هغه ورځ په مردان سرکل کې یو زمنګ په 17 جون باندې دلته کې یو فیټل اکسیډنټ شوی دی. یعنی دې وابډې د پیسکو دپاره منګه خپلې وینې توی کړي دي. دا د فورسز نه بعد که چا زیاتې قربانۍ ورکړي دي نو هغه صرف وابډه ده. د وابډې لینمین تاسو وینئ په هر ځای کې دی به د پول په سر کې ولاړي خپل محنت به کوي خپل کار به کوي صرف د دې عوامو دپاره چې دوی ته بجلی په ټیم میسر شي او د دوی زمنګ د قوم دا بچي زمنګ د قوم خلک چې کم دی دوی ته په ټیم باندې بجلی روان دوان پاتې شي. دغې نه علاوه په 17 جون باندې زمنګ یو اکسیډنټ شوی په مردان کې هغې کې زمنګ یو نوجوان شهید شه لاینمین. بیا په 1 جولای باندې یو بل لاینمین چې کم دی هغه هم دغه شان په فیټل اکسیډنټ کې وفات شه د بجلی نه. بجلی سره موږ په مقابله کې اور ټیم کې نو ظاهره خبره ده. نو زما مقصد دا دی د خبرې چې یاره موږ قربانۍ ورکړي دي موږ خپلو قربانو دپاره د خپلو بچو دپاره د دې قام دپاره به انشاءالله موږ په فرنټ لاین ولاړ یو او موږ سره د حکومت کینی مذاکرات دي وکړي ټیبل ټاک دي وکړي. په ټیبل ټاک باندې د موږ دوی ملامته کړي نو بالکل بیا د دوی مرضي ده چې څه کوي هغه دې وکړي. خو که نه موږ د ملک دپاره سره ریونیو جنریټ کوو په دې حالاتو کې چې موږ ته 75% د سټاف کمی دی موږ له دې هغه راکړي سټاف دې پوره کړي نوکرۍ دې ورکړي خلکو له. بیا ته ګوره زموږ نه د ریونیو غواړي د هغې مطابق د سپلای اینډ ډیمانډ خبرې دي. نن سبا لاینونه کم ځای ته ورسېدل د بجلی لاینونه چې کم دي هغه تاسو وګورئ
د نن نه 10 کاله 15 کاله مخکې موازنه وکړئ او اوس تاسو وګورئ نو دومره لینونه سیوا شو د هغې په تناسب باندې سټاف هم سیوا کول غواړي ځکه چې کله سروسز غواړي حکومت نو ظاهره خبره ده چې د هغې دپاره به موږ له ثمرات راکوي د هغې دپاره به ګاډي راکوي د هغې دپاره به موږ له د افرادو ضرورت وي نو چې کله افرادي قوت کم وي ظاهره خبره ده چې زموږ په دغه کې به هم کمې راځي نو زه د حکومت نه دا درخواست کوم چې دا خپله فیصله واپس غواړي واخلي او د هغې په بنیاد باندې دې په دې اداره کې اصلاحات وکړي نو انشاءالله تعالی موږ به کلک ملګري یو. ډېره مننه خبرې ګرانو کتونکو دا ډېرې دي خو که بل اړخ ته وګورو د یو لینمین قرباني چې هغه د خپل ځان نذرانه پیش کوي زمونږ د بچو دپاره د دې قوم دپاره نو حکومت لم پکار دي چې دی دا کم خبرې او دا دی چې کم پروسیجر دا کړی نو اول د دې هغه قربانۍ را یادېږي او د دې د قربانو د څو دي د لاندې دی هغه فیصلې وکړي اجازت راکړي د الله په امان. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.